وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آيات والوستو يومئذ تحدث أخبارها دا قیامت په ورځ به د زمکه خپل خبر الله ته اوري دې سره چې کوم خبرونه دي هغه به کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی اتدرون ما اخبارها تاسو په تشریح کوم خبرونه دي چې د زمکه سره دي هغه ته الله ورسوله علم الله او الله رسول ته پته رسول الله ته پته نشي دا کوم خبرونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها رواه الترمذي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرونه دادي او غوږ د کولاو کوي چې د قیامت پر ورځ به د زمکه د هر سړی او د خزي مبارک د خبره کوي چې الله دی پلاني په پلاني ټیم په پلاني ځکه پلاني ګناه کړی و زه په دې باندې کوي ورکوم. بیا مال دې چې زمکه وګوري که تاسو ګناونه کوي یوزه کوي خو دې چې زمکه وګوري چې الله نه چې به د خبرونه نه اوري که ګناونه تاسو کوي او پرې دی نه چې نه موږ ګناه کوو نو به دغه لپاره دې چې زمکه وګوري چې خبرونه نه وي گواہی ورنکي نبی به دغه لپاره دې زمکه ګوري چې زمکه د الله نه نو دې زمکه شتي سدي زه تاسو معلوم دي چې هغه د الله نه ته الله بچي په کم ذکر د زمکه په کم ګډ باندې چې ته ګناه کې د زمکه به حال وي. ځکه دا بعض علما دا کار مستحب ګڼي چې کله انسان مونږ کوي دوه رکعات وکړي زه بدل کوم بل ځکه نور وکړه بیا به بل ځکه ولې چې د زمکه او خیانت ورسته کوي دا به گواہی ورکوي دا به د گواہی ورکوي چې الله د دې ځکه مونږ کړه په دې ځکه مونږ په دې ځکه درس کړه په دې ځکه jihad کړه په دې ځکه صدقې ورکړي په دې ځکه وسړي ته نصيحت کړه په دې ځکه دا بندگی کړي په دې ځکه دا بندگی کړي دا ټول زمکه ولګي کوم ځکه چې دا بندگی کړي دا خبري وکړي او چې ګناونه دي کړي دا به خبري کوي. دا دې حدیث چې انسان په ځل کې یې پیدا کوي کنه پیدا کوي ته چې کوم چې کوم پروته ګناه کې درته زمانه شهادت تلک دې زمکه دې څه کته ګوره دا کوشش کوي چې د زمکه د باندې دې کوی ورنګي ګوري چې ګناه کړی دا. دا غیر بعد حدیث راوړل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا كيف انعم دې حدیث ته وکړي كيف انعم رسول الله صلی الله علیه وسلم زب خوشاله شمه او سبا مزي واخلم په دنیا کې ور یا رسول سوال بزر کې چې ور یا رسول ته ولې مزي نشي غسل سي چلې کومي خبرې دې چې سوچ کې چولې چې ته مزي نشي غسل ته خوشاله دې نشي جواب دی وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زب سمزي واخلم او زب سخ خوشاله شمه او شپېلې ولا شپېلې تیار نیولې او د الله خبرې ته انتظار دي چې کله وته الله وي بس قیامت برازي زب وی سمزي واخلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث راوړي د مزي برشتنی شغسته ځکه چې ته څومره خوشاليږي او دې خبرې ته سوچ دي چې اوس په دې ټیم کې اسرافیل علیه السلام خط تیار ولړل شپېلې وسر بلاس کړي خو صرف انتظار د سره د الله اجازه او چې کله د الله اجازه ورکو نو دغه شپېلې والا په دې شپېلې کې پوکیو کې د سره قیامت راشي. دا غینه باندې بل حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من خاف ادلج سوچ د دشمن نه یریږي دشمن د حملې نه ناغه د شپې په دی اولنی حصے کې سفر شروع کړي پریوزی نه څنګه چې دې شي راغستره چې دشمن را باندې حملونه کوي دلته پروتین بیغمه خوبونه کوم او دشمن راځي ما به گزارو کی د شپې په اولنی حصے کې دی روان شي چې سهار د خپل ځیتا زورسم ومن ادلج رسول الله یوسف چې د شپې په اولنی حصے کې سفر شروع کی بلغ المنزل خپل منزل ته رسي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الا ان سلعه الله غالیه خبردار یقینا الله سره چې کوم سودا ده ناغړي رګرانه ده ولي ګرانه ده الا ان سلعه الله الجنه خبردار یقینا د الله سره چې کوم سودا ده ناغه جنت ته نو جنت خو ګران ده. رواه ترمذی دا حدیث امام ترمذی راوړی او دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمان تشبیه دې کسر ور کړی مسلمان یریږي د شیطان نه د سن یری چې د شیطان په ما غالب نشي ما چې د ګناہوں کوي چې نو سفرې د شپې د ورنی سینې شروع کړي چې زر ورسېده
او کوم سړی چې دا غواړي چې خپل منزل ته ورسېد نو د وختي سفر شروع کوي دی بګی دمي دا بګی نه کوي سړی چې را دي نشتی او بس کله چې هوټل ته ودرېږي او کله پېټرول پمپ ته ودرېږي او کله ست ودرېږي کله ست ودرېږي د هغه منزل ته چې هغه سوچ دغه مبارک نشته او فکر یې څه کوي ضرور وريږي مطلب دا چې اے مسلمانه که جنت تی مقصدی نو جنت خو ډیر ګران دی نو د دې ګرانې سودا د پاره به دې چل کې چې قرباني به ورکې بغیر د قرباني نه سن ملوي تاسو دلته چې ساړي یا پر پیسې ورکوي کنه ورکوي لازم نه چې د قیمت او پیسو کې د قیمت بل څه کې دی چې ته قیمت ورکې ته بس هغه هدف ملوي شي نو کته بل پرز د غواړي چې جنت ته لاړ شي دغه یو قیمت ته نو که جنت کټی نو د شپې د اولنۍ سینه با سفر شروع کی مطلب دا دی شپې د اولنۍ سینه چې سفر وختي شروع کی او موږ کې ودرېږي ما د بندگی د رب العالمین خپ جلتی سره وکي خپ شوق سره وکي او خپ جذبي سره وکي چې تاسو له جذبه کم نشي ځکه چې کوم سودا چې موږ د الله سره کوو هغه ډیره ګرانه ده او سودا د سره د جنت حدیث کې راځي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا څنګه ګرانه نه چې بای کې هغه سړي چې رسول الله د سترګې د وسو بونه دي یو غوږ چې دوریدلی نه دي چې د بزړه کې د یو ورګي سوچ نه راغلی دا سودا بګرانی کنه وي دا لازم ګرانی وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر اوریدلی دی جاغوي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا د قیامت پر ورځ خلک رب العالمین ته ودرېږي نو په دې حال کې ودرېږي چې خپې بل خپې وي او عورات جامع په لپاسه نه غرله او نسنته وي بالکل بدی سي لکه څنګه چې د مور د خېټې نه راځي بالکل واقع شي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله ما په دې سي واپس راځي لکه څنګه چې ما اول پر پیدا کړی وي واقع شان رب العالمین ته ولاړ یو عالم دی خبره ته سوچ کړی دی علماء الله ډیر اوچت دماغ ورکړي او څنګه به دا و دماغ اوچت نه ځکه چې قران او حدیث د الله خولي دې عالم دا خبره کړي او سوچ وکوي شو قیمتي خبره ده وې دا ماشوم چې پیدا شي د لاسونو دي شنوري همیشه د ماشوم د لاسونو سي د دې شي موټي وې مطلب دا دی چې لکه د اوس په دنیا ور روان دي یو ورسي دی چې د دنیا په ځپې موټو کې تاسو دې شرانی سم او چې مړ شي د لاسونو څنګه کولاو پرتی وې اس په کې نو په دنیا کې اسی مې د موټي د کړی او په اخر کې نتیجه سره وته خالی لاس پروتیس پکې نشته الله اکبر شو جوړه خبره چې مړ شو د غریب لاس دغه څنګه کولاو پروتو خبرې نشي کولای نور مونږ ته دا وی ویلا سونه می خالی دي سره نشته دی دنیا ته چې څنګه راځي خالی نو دنیا نه بزیم څنګه خالی عشره نو چې ما رسول دی یا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض یا رسول الله خزر سړي به زوړل د خو یو بل ته ګوري دا شعر دنا رسول الله بیبیانی سوره پاکي زنانی سوره وچت سوچي دې سوچ چرته لار چې زنانه د خلیخ یو بل ته ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه الامر اشد من ان يهمهم ذلك عائشه خبر باور ډیر زیات سخت ده سوق دې نه جوړیږي چې ته وګوري بل حدیث کې راځي الامر اهم من ان ينظر بعضهم الى بعض خبر دغه ډیر غټه ده چې خلک یو بل ته وګوري متفق علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړل او سوچ په زمونږ دی چې اوس आवाज کېدو ورته ځکه حدیث کې راځي چې هر سړی به شي بره ګوري چې اوس د نمبر د اوس د نمبر دی او دې وخت برایي چې نمبر به راشي فلان ابن فلان پلانې د پلانې زوی یستعد للوقوف بین يدي الله الله وجرا دي شي مخته ګوري وبره ګوري به هغه نمبر راشي رب العالمین سبو حساب کتاب نه بعد الله وته باز ګناونه رعایت کی د مؤمن ته هم الله جنتی نه رعایت کی خو حساب کتاب وسرنه کې اصل وته رعایت کی چې ګورزه د باندې رحم کوما پلاني ورځ دا ګناه کړی و ما ته ویل چې مکه زه په دنیا کې د باندې پردا چور نن د باندې ما چې جنت ته ځه نو دا خلک وو یو بل ته چې پلاني زوینن وګټله ګټه دغه ته وي او دا یو چې راشي الله سبحانه وتعالى حساب کتاب شروع کړي د په دغه کې پیل شي نو الله به ملائکه ته وی راکاږي خذوه فغلوه په زنجیرونو کې واچو دی ورکاږي پړ مخې او د خپې به بری سر به کتري جهنم ته به ملائکه راکاږي او خلک وی پلاني زوینن تباشو بلمونو تباشو دی همیشه پر الله غیب شو او جهنم ته راځي او د جنتی خوشاله چرته لار جنت الله اکبر او په دغه ورځ به د سخت حالاتي دې ورځې نه یره پکار ده د شریزي چې په دغه ورځ به د زناور خو د انسانانو نشاته ولاړي بیا به الله خوري کې ورست وي د زناور به سرونه چتې لګي چې نن به د انسانانو سره ګوره سکی دا وړه غټه ورځ
ځکه دوی سره حساب کې لګي د زناور به سرونه اوچتې لګي په دا ورځ زم ولاړ ته هم ولاړ ټول به ولاړ زمونږ سره هم حساب کېږي زمونږ هم نمبر راځي نمبر چې راځي هغې دپاره به څه کې هغې دپاره به تیاری کې